بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. زه راځم ورته ګورم بېرته اکسل راپورته کوم چې کلمې راپورته کوي. په تېر درس کې ورته ګورم موږ پیج لیاوټ د دا ځای څخه دې ځای پورې ورته ګورو ټول چې ختم وکړئ. اوس راځم فارمولې ته. په فارمولې باندې کلیک وکړم. دا راغلی درته په فارمولې کې چې دی د دغه ځای څخه ونیسئ تر دې ځای پورې زموږ سره چې دي فارمولې دي. فارمولې دلته ټوله نه ویل کېږي چې زه ووایم چې یاره د هر یوه جلا جلا موږ وایو. که راسې دلته کلیک وکړم د هر یوه جلا جلا چې ووایو وینې د هر یوه جلا جلا د ویلو دی. خو داسې دی اوس ورته ګوره دا چې دی په میت پورې مربوط دي. مثلا دا ټول د ریاضي لپاره استعمالېږي. ریاضي کې فارمولې دي مثلا دا استعمالېږي. څه اکثر مثلا ورته ویل کېږي اکثر نه ویل کېږي. هغه چې په اکسل او په اکسس پورې مربوط دي هغه کې موږ کار ځینې اخلو هغه فارمولې انشاءالله که خدای کول ټول چې درته وایو. اوس نو د فارمولو طریقه دوه طریقې دي. یو دا طریقه ده چې دلته د اپشن څخه کار اخلي. راځي دلته به کلیک ورکړئ پر هغه اپشن باندې به کلیک وکړئ بیا چې کار کوي. او بل هغه چې د لې بې لیکې سیسو عملي کوي بیا دلته کار کوي. زه د لې مثلا لیکم د لې عملي کوم دا په دې خاطر چې زده کړئ بیا نو عموما د ازدګي لپاره کوي چې استعمال کړئ. دا اپشن څخه استفاده مه کوئ نو دغسې ورته ګورئ چې عملي کړئ نو ډېر به چې ښه به وي. خیر په هر حال طریقه سره کم ده. اوس ورته ګوره زه راځم ورته ګوره دلته لیکم وم نوي او نوي دا زه جمع کوم. و دې سیم جمع کېږي. که راسې ورته ګوره اټو سم ته پر دې باندې کلیک وکړې انټر دې کړئ دا جمع سو. خو دلته دې سیم جمع کېږي. که زه راسم ورته ګوره وینې وایم مساوي چې مساوي ورکړه دلته ورته لیکم چې سم قوس خلاصوم څه سو وایم چې یاره دا ټول چې جمع یې کړه انټر یې کړه څه سو دا هم جمع سو. هغه د اپشن د لارې او دا د فارمولې د لارې ستا خوښه ده کې په دې صورت به استعمالوې او که په هغه صورت باندې استعمالوې. بارون که راسې ورته ګوره انسرټ فکشن دی که پر یې باندې کلیک وکړې دلته ورته ګوره فارمولې زموږ سره عمومي سته څه سو مختلف فارمولې راسره دي. او که راسې ورته ګوره وینئ دې که پر دې باندې کلیک وکړې دا هم فارمولې دي. که پر دې باندې کلیک وکړې دا هم فارمولې دي. وینې برته هغه سم دی وریج دی اف دی ورته ګوره دا فارمولې دي. خو دا فارمولې انشاءالله موږ ټولې چې درته وایو او درته استعمالېږي. اوس که زه راسم دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره سم موږ ویلې ده ایوریج مو ویلې ده کاونټ مو ویلې ده میکسیم ویلې ده مینیمم ویلې دا مو ویلې څه سو. نو اوس که ته وغواړې چې یاره زه غواړم چې دلته فارموله استعمال کړم اوس ګورې موږ یوازې جمع ویلې ده بس خلاص خبره. که ته وغواړې چې یاره زه ضربه مې استعمالوم منفي مې استعمالوم تقسیمه مې استعمالوم دا فارمولې استعمالوم نو دې طریقه دا رقم ده. د جمع طریقه خو زه درته ګورې وینې وم نوي دا زه غواړم چې جمع سي. دا نو که ته وغواړې چې یاره نه کې اضافه دغه ورکوم کولی چې جمع کې مشکل نشته. وینې دا صورت باندې کولی چې جمع سي. اوس دا دې ولیکلې نو د دې لپاره ورته ګورې وینې وم مساوي سم شفت نیسم قوس خلاصوم همدغه ټولې دلته چې سي جمع دي سي قوس بندوم برای انټر کې چې انټر کې ټول چې سي جمع کېږي. دا خو یوه طریقه ده. بله طریقه دا ده راوسې ورته ګورې وینې دلته به چې ودرېدلې وینې پر دا ځای چې کله ودرېدلې الټ زموږ سره یو بټن دی د الټ په نامه الټ به وینې سي مساوي چې ولې واسي سو انټر کې چې انټر کې ټول به چې سي جمع به سي. دا بله طریقه ده. او د هغه څخه وروسته بله طریقه دا ده راوسې ورته ګوره زه راځم دلته ورته ګوره ورته لیکم چې نوي هلته ورته لیکم اتیا زه غواړم چې دا چې سي جمع سي. راځم ورته ګوره وم مساوي پر دغه باندې کلیک وکړه شفت وینېسه دغه مساوي ووایه چې جمع علامه راځي درته پر دې باندې باندې کلیک وکړه برای انټر کړه چې انټر دې کړې ورته ګوره دا چې سو درته جمع سو. دا بله طریقه وه. او بله طریقه دا ده راوسې ورته ګوره دا خو دوې طریقې سولې درې طریقې سولې. یو د سم طریقه وه بل دغه طریقه وه چې اوس مې در وښول او بل شارټکټ و الټ مساوي هغه طریقه یې وه څه سو. او بل طریقه بیا دا راوسې ورته ګوره دې ځای کې څه دې ورته ولیکه مساوي زه وم نوي شفت وینېسه وم جمع یې کړه څه سو اتیا شفت وینېسه وم جمع یې کړه شپېته لایت نهي شفت جمع یې ووایه بیا بل ورکه لایت نهي چې څونه قدر عدد و هغه ولیکه برای انټر کړه چې کله دې انټر کړې ورته ګوره وینې دا عدد چې څو درته راغلی څه سو. دا بله طریقه ده. دا زموږ سره ورته ګوره دونه اندازې طریقې چې سویلې درته راغلي. او بله طریقه دا ده که چیرې په طریقه یې زه راځم وایم دلته نوي دي او دلته څو دي مثلا اتیا دي راځم په دې ځای کې ورته لیکم چې څلوېښت دي او دلته ورته لیکم چې دي مثلا پنځوس دي غواړم چې دلته جمع سي. اوس نو راځم ورته ګوره وینې وم مساوي پر دغه باندې کلیک وکړه څه سو چې کله یې کلیک پر وکړئ شفت وینېسه مساوي ووایه جمع د دې سره شفت مساوي جمع د دې سره شفت مساوي جمع د دې سره برای انټر کړه چې کله دې انټر کړې ورته ګوره وینې ټول چې سونه جمع سول. دا یو بله طریقه وه. نو دا زموږ سره ورته ګوره د جمع مختلف طریقې دي. هره طریقه چې تاسې انتخاب وکړئ چې انتخاب یې کړئ هغه به درته راسي. او یوه خبره درته کوم که زه راسم ورته ګوره وینې په دې ځای کې لیکم چې نوي او دلته ورته لیکم چې اتیا زه غواړم چې دا جمع سي الټ مساوي انټر الټ مساوي الټ مساوي څه سو انټر یې کړه چې کله دې انټر کړې ورته ګوره جمع سوله. خو دلته په فارموله باندې څه رقم لیکلي دي وایي مساوي اس یو ام سم وایي بي درې او بي څلور. دا بي درې بي څلور څه معنا لري؟ دا بي درې بي څلور چې دی د خانې نوم دی
وایي دغه نوي چې دي په بي قلم کې دي، په درېیمې رو کې دي، او دغه اتیا چې دي د وینې قلم بي قلم دی که نه دی، او څومره رو ده؟ څلورمه رو ده. نو اوس دلته درته وایي بي درې او بي څلور دلته چې شوي دي جمع شوي دلته. نو عدد څو راغلی؟ څلوېښت راغلی. ورته ګوره دا په دې باندې دلالت کوي څه شو چې بي درې و بي څلور دلته جمع شوي دي، عموما چې شوي درته راغلي دي. دا کار کوي څه شو. او که چیرې زه راسم دلته ورته ولیکم چې اتیا، او دلته ورته لیکم چې اویا، مثلا دا اندازه ورته لیکم څه شو چې کوم لیکې ډېروم، دا اندازه مې ولیکله. اوس زه راځم ورته ګوره الټ مساوي انټر یې کړه چې کله انټر کوي. اوس پر دې باندې درېږم. اوس دلته څه درته وایي اس یو ام، وایي د بي درې څخه ونیسي بیا تر بي نه پورې دا جمع شوي دي. وینې بي درې څخه ونیسي بیا روان تر چې پورې تر بي نه پورې دا ټوله ودلته چې شوي دي جمع شوي دي او درته راغلي دي. نو دا عموما ورته ګورې دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. دا موږ کولی شي دې دپاره چې شکو استعمال یې کړو. نو دا چې کار دی دغه که چیرې راغلی دا بي درې بي څلور مثلا دا چې د قلمونو باندې مثلا پلانکی قلم د پلانکي قلم سره، پلانکی قلم د پلانکي قلم سره چې شوي دي جمع شوی دی او درته راغلی دی. صحیح شو. دا د دې دپاره استفاده کېږي. نو دا د جمعي طریقه یې وه. او د هغه څخه وروسته ضرب چې دی زه راځم ورته ګوره وایم نوي واره اتیا څو کېږي. وینې نوي واره اتیا وایي څو کېږي. نو دلته به راسي ورته ګوره وینې مساوي، چې مساوي دې واروړه پر دغه باندې به کلیک وکړې. چې کله یې کلیک وکړې باره به شفت ونیسي، اته به ووایي شفت به دې نیولې اتم عدد صحیح شو. دا به ووایي چې دا ستوری راځي، دا ستوری خپل پر ضرب باندې دلالت کوي صحیح شو. نو بیا به راسي ورته ګوره پر څو باندې به کلیک وکړې؟ پر اته باندې به کلیک وکړې. چې کله یې کلیک وکړې باره انټر کړې، چې کله انټر کړې ورته ګوره وینې اوس او څوره شل راغله. نوي واره اتیا چې دي اوس او شل راځي. دا خو دا خبره دا خو دوه عددونه جمع شوله. او که چیرې زه راسم ورته ګورم دلته ورته لیکم چې اتیا او دلته لیکم اویا. اوس که زه وغواړم چې یاره زه څلور عددونه چې کوم زه سره ضربوم یې برابر راسي ورته ګورم وینې مساوي، چې مساوي دې واړه راسه پر دا باندې کلیک وکړه، شفت ونیسه اته ووهه، بیا پر دې باندې کلیک وکړه، شفت نیسم اته وامه، پر دې باندې کلیک کومه، شفت نیسم اته وامه، شفت نیسم اته وامه، پر دې باندې کلیک کوم باره انټر کړه. چې کله دې انټر کړې ورته ګوره دا عدد راغلی. اوس په ضرب کې سره کم کېږي دوی پلا راځي دغه دوه عدده ضربوي سره، چې هر څو مساوي راووتل حاصل راووتل هغه اصل په دې کې ضربوي، هر څو حاصل چې راووتل هغه اصل په دې کې ضربوي. دا د ضرب تقسیم د جمع دغه رقم کار دی، خو هغه هم دوه سره چې کوي سره جمع کوي. اوس دا رقم کې ګوره نوي او اتیا زه ضربوم سره و مساوي، چې مساوي دې واورسې سو پر دې باندې کلیک وکړه او همدغه دې ضرب سره چا سره د دې سره انټر یې کړه. څو راغله؟ وسو شل راغله. باره مساوي دغه وسو شل راخلي ضربوي یې سیسو په څو کې په دغه اتیا کې انټر دا اندازه راغله. بېرته مساوي دغه د دغه اصل راخلي ضربوي یې په څو کې په دې اویا کې باره انټر کې ورته ګورې وینې دا اندازه راغله. اوس د دې ودلي چې د یو توپر پرخلاص وینه دوه عدد چې ضرب سوله د هغه اصل راخلي په بل عدد کې ضربوي، هغه اصل بیا راخلي په بل عدد کې ضربوي، هغه اصل راخلي په بل عدد کې لای ته نهایت تر پایه پورې ورته ګوره دا چې شوي رواني. نو دا عموما ورته ګورې دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي دا کار کوي. صحیح شو. دا خو د ضرب کار و. او د هغه څخه وروسته منفي چې دی اوس ګوره زه راځم وایم مثلا 90 افغانۍ دي زه څو ځلې منفي کوم؟ 40 افغانۍ ځلې منفي کوم. بره و مساوي، چې مساوي دې واروړه پر دې باندې راسه کلیک وکړه. چې کله کلیک وکړئ د مساوي څنګ ته منفي علامه خپله سته، دلته شفت دې ته ضرورت نشته. ګورئ جمع ضرب چې دی شفت نیسي، چې جمع راولي شفت به نیسي مساوي به وایي چې جمع درته راځي، او که ضرب راولي شفت به نیسي اته به وایي سیسو ضرب درته راځي. منفي چې دی ورته ګوره شفت نه غواړي، بس د مساوي و څنګ ته منفي خپل علامه ده پر دې باندې کلیک وکړي. چې کله کلیک وکړي بیا به راسي ورته ګوره وینې پر دې عدد باندې به کلیک وکړي انټر یې کړئ. چې انټر یې کړي ورته ګوره څو پاتې شولې؟ دوه اندازه پاتې شول. صحیح شو. نو دا ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي دا منفي دی او کېدل یې داسې استعمال یې هم صحیح دی. مساوي زه ما سره 70 افغانۍ دي منفي کوم یې څو ځین دي 50 افغانۍ ځین دي انټر یې کړئ. چې انټر یې کړي ورته ګوره څو پاتې شولې؟ 60 افغانۍ پاتې شولې. نو دا دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. دا چې کار و دا د منفي کار و. جمع مو وویله، ضرب مو وویله، منفي مو وویله. اوس نو راځم تقسیم ته. تقسیم داسې کار کوي اوس ګوره زه وایم ما سره 100 افغانۍ دي، زه یې پر څونه پورې باندې تقسیموم؟ پر 1 پورې تقسیموم. نو بیا راځم ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه وم مساوي، چې مساوي ورکړم دغه زر دلته په تقسیم کې د شیفت ضرورت نشته، شیفت نه غواړي. دلته زموږ سره یوه علامه ده، د سلش علامه نه ده، دغه علامه دا خپله په کمپیوټر کې چې دی د تقسیم علامه ورکوي. سیسو و همدغه 100 افغانۍ تقسیم سي پر څو باندې؟ پر 1 نفرو باندې. نو باره انټر کړئ. چې کله دې انټر کړئ ورته ګوره وینې 14.28 چې کېږي ورسېږي. سیسو اوس نو که زه راسم ورته ګوره وینې دا اته کمه څو ورسېدلې؟ 12.5 افغانۍ. او که چیرې زه راسم ورته ګوره وینې دا 300 کمه څو ورسېدلې؟ 18 افغانۍ ورسېږي. او که زه راسم ورته ګوره وایم یاره زه څو کوم 10 کوم یې څو ورسېدلې؟ 10 افغانۍ ورسېږي.
هلته ورته ګوره که د جمع فارموله یې، که د ضرب فارموله یې، که د تقسیم یې، که د منفي یې، چې هلته په هغه نور کې ته خپل لاسوهنه کوې مشکل نشته، دلته هم لاسوهنه کېږي. مثلا زه راځم ورته ګوره وینې اووه نوي اتیا الټ مساوي جمع کوم یې، دا جمع سو اویا راله. اوس که زه راسم ورته ګوره مینې دا سل کمه، هلته ورته ګوره مینې خپل لاسوهنه پکښې کېږي. که وغواړې چې دا 200 کم ورته ګوره خپل لاسوهنه پکښې کېږي. صحیح سو، هغه ته بیا ضرورت نشته، هلته لاندې بیا چې کېږي خپل اټومیټیک لاسوهنه راځي او درته استعمالیږي. نو دا چې کار و دا ده دې کار و چې مو استعمال کوي. ورته ګوره ضرب دی، جمع ده، تقسیم دی، منفي ده، ضرب دی. دا دې دپاره ورته ګوره موږ په دې چې استعمال کړه او درته رابسي. دې ته څلور ګونې عملیه وایي. صحیح سو، نو دا دې دپاره چې کېدی استفاده کېدی او درته راتلی. نو نن دپاره دغونه قدر بس دی. په راتلونکي درس کې به انشاءالله کوتاه کول، بیا به نور درس درته ووایم.